السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ مینوالو دپاره یو ډیر بد خبر. افغانانو دغه یوه د کرکټ هیله درلود، دغه هم بالاخره په اوبو باندې لاوسوله. کرکټ ته هم حقانیان راله، نور مو کرکټ د تباهۍ سره مخ دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤل ډاکټر حمید شینواری له 5 میاشتنۍ دندې وروسته نن لیرې سو، پر ځای نصیب الله کاني ټاکل شوی دی. په کرکټ بورډ کې دا 3-4 کاله همدا حالت و چې د کاله 2-3 چارواکي بدلیدل را بدلیدل. د کرکټ په نړیوالو شورا کې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر او ادارې مسؤل دنده بیخي په ټوکه بدله شوې ده. هسې هم نړیوال د ښځو په تړاو اوسني افغان کرکټ ته غاښچیچی کوي. که دا نوې ګمارنه د سیاسي فشار له امله وبولې، ګمان کوم بندیز پرې ولګول سي. افغانان شاید څو کانې یا غلې کړي، خو د نړیوالو قناعت اسانه نه دی. په دې هیله چې له بندیزونو په امان واوسو، کنې کرکټ مو نور ختم وبولئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.